حاج حافظ صاحب چې کوم پر سوشل میډیا خلک پروکنډې یا کوم چمن ته 2 کنټینره غوښې راغلي وي یا داسې نور څه تورونه چې پر حاج حافظ صاحب باندې لګیږي د دې وجه څه د مین وجه زه نن تاسو ته درښیم. حاج حافظ صاحب په مجلس کې وموږ ته وویل، زه ستاسو ورور صدیق بلال خبره کوم. حاج حافظ صاحب په خپل مجلس کې دا وویل چې په روژه کې موږ د پرلت کمیټې 4 مجلسونه د شپې پر 10 بجې 11 بجې به موږ ورلو، بیا در پیشلمي پر هغه مجلسو به دوام درلودی. په هغه ټیم کې په پرلت کې څه مشکلات را روانو، د هغه مشکلاتو د حل دپاره حاج حافظ صاحب په هغه کې ډېر محنت او خواري وکړل. حاج حافظ صاحب وایي چې د دغه کمیټې کې چې کوم ده به خبرې کولې، د دې یو تصویر برګیډیر ته 2 ورځې ما بعد برګیډیر ته تصویر رسېدلی و چې 2 ورځې ما بعد د یو چا په ترو باندې و ما ته راورسېدی او هغه دغه پیغام و ما ته راوړي چې برګیډیر وایي چې ته د پرلت کمیټې څه پکې او دا د پرلت خلک ته څه پکې او د پرلت سربراهي ته ولیکې. ول ما په جواب کې و برګیډیر ته په دغه الفاظو جواب ورواستاوی د هغه کس په ترو باندې، هغه کس هم د چمن دی او دا جواب ما په دا طریقه ورواستوی چې برګیډیره ته د خپل یوې وردی دپاره د خپل یو نمبر بړاوېدو دپاره د چمن 10 لکه آبادي حقوق خورې، په چمن کې د شهیدان زخمیان وکړو، د چمن خلک د یو مصیبت د یو ناسور سره مخامخ کړي دي او دا کېدلی نشي چې ته به د وردی دپاره خپل د چمن 10 لکه آبادي حقوق خورې او زه زما د پلار د نیکه وطن، موږ د دې وطن زموږ د خامپوس وطن د پلار و نیکوګانو یو ترتیب پر دې ډیورنډ کرښه موږ ته راپاته، ته به پر موږ ظلم کوې او موږ به خاموشه پاتېږو. ول ما دا واضح ورته وویل که پر دې باندې ته زما سر وړې، که مو بچان وړې، که تاوان را رسې، که بند ته مو هچې و هر څه ته تیار یو، خو د چمن د ولس پر حقوقو خاموشي ته په یو صورت نه یو تیار. همدغه وجه ده چې نن پر سوشل میډیا باندې د برګیډیر بچان، د برګیډیر هغه میډیا چې هغه نن د حاج حافظ صاحب پسې لګېدلې ده، وایي چې حاج حافظ صاحب په چمن کې نفرت راولي، بې اتفاقي راولي. حاج حافظ صاحب هغه واحد کس دی چې پر چمن پرلت باندې به کله هم بدول حاج حافظ صاحب اولنی قدم به د حاج حافظ صاحب او کردار به واضح و. نو د چمن د ټولو خلکو څخه غوښتنه کوو چې د سنجیدګۍ څخه کار واخلي. دا حاج حافظ صاحب ستاسو د وطن قاضي دی، دا ټیم دا د حاج حافظ صاحب په خوله باندې موږ د وطن په چمن ښار کې روژه او اختر د په خوله باندې کوو. نو دا به څنګه کېدلی شي چې حاج حافظ صاحب د وطن سره غداري کوي او د وطن پر حقوقو به خاموشه پاتېږي. باید د سنجیدګۍ څخه کار واخلو. ډېره مننه.